یو ملګري راته قصه کوله د یو مدرسې ناظم صاحب د ناظم وی مونږ لاړو پېښور کې یو سړی راته یاد کړ وی هغه سړی بیا ما پیژندم وی دا هغه سړي له لاړو ډېر زیات مالدار دی او د ډېرو بنګلو خاوند دی او د کارخانې مالک هم دی نو مونږ ورلو د مدرسې د پاره م ته چنده غوښته او مدرسه کې مونږ د قرآن شریف د پاره یو حال جوړو چې د قرآن شریف د درس د پاره یو حال جوړو چې هغې کې حافظ صاحب ناستی او ماشومانو ته پکې قرآن شریف ښیي او تجوید پکې ښیي دا یو حال هم جوړو وی مونږ یو وفد په شکل کې دغه سړي پسې لاړو ماسخوتن د مانځه نه پس ورلو ورسره کېناستو چې را باندې وسکله د ډوډۍ سطح م راته وکړو څنګه راغلی او د هغه یو دوستو پیژنګلو هم ځان سره بوته او په دې نیت تللي چې دې به مونږ لږه چنده زیاته راکړي دوو ګاډو کې ورپسې لاړو او د هغه دوست هم په سفارش کې بوت او د هغه دوست یې په یقین هم چې دې به ښه مدد کوي زمونږ دا خیال و چې دې مونږ له یو 2 ټنه یا 3 ټنه سیخ په والي یو ټرک سیمټ به راله والي یا به راله خښته والي یو 100 زره او یا نقد ممکن د 50 زره 1 لک روپۍ راکړي ښه مضبوطې درنې چندې پسې تلو وی چې د سره سینګ کېناستو مونږ ورته وی چې دا مدرسه ده او د الله تعالی د قرآن شریف د پاره مونږ یو حال جوړو د ماشومانو د پاره ماشومان په جومات کې ناستی نو هلته خلک مونځ هم کوي نو تکلیفي نو مونږ یو حال جوړو او تاله راغلی یو د الله د قرآن حال جوړو نو ته مونږ سره لږ مدد وکړه خو چې را سره زیات مدد وکړي وی سړی یکدم الاوړی شو وی دا حال د الله د قرآن دی وی الله دی جوړی که نه ما پسې سله راځي یو خواوای د الله د قرآن حال دی الله له جوړو او بل خواوای چې ارسه الله سره دې درکوي به نو ما نه څه له غواړې د الله نه وغواړې در به کي که الله پیش او حال یې پیش وی ما ورته وی چې جدا خبره دی ټیک ده الله ارسه کوي د اسمان یې جوړ کړی دی او چاته یې ډو ویلې نه دي چې راشه ما سره د اسمان جوړ کړ دا غرونه یې جوړ کړي دي او چاته یې ډو درخواست نه دی کړی چې راشه ما سره خښتې راوالی او یا ما سره کنډې او تیشه سامان راوالی خدا دنیا د امتحان او د ابتلا ځای دی او د اسبابو ځای دی تا خدای موړم ساتلی چې خدا سې دې له درکړي دي چې ته په هغې نوړی روچتې دا د اسبابو ځای دی تا له خدای درکړه او ته به د خدای په لار کې ولګې الله بدله نوره درکړي وی خدای نه غواړئ نشته ما سره پیسې خدای پیشه و کار یې پیشه ما سره نشته ګوره الله درکړې ده نوره به درکړي وی دا ما په خپلو مټو ګټلې ده خفه کېږې ما په خپلو مټو ګټلې ده په خپلو لاسونو مې ګټلې ده او خدای پیشه او کار یې پیشه یو خوا وایه خدای سره هر څه دي او بل خوا مونږ پسې ګرځئ داسې وي ورټلو چې ما ملګرو ته وی چې زه چې دا چی پرېږدو ځو دا سړی نور د ایمان نه خوت خو نور هم ورپسې وځي ده خو خدای سره مقابله شروع کړه وی پاسېدو مونږ دغه ځای مونږ دغه ځای نه لاړو وی زما خو بلکل مازغو کار نه چې باس چندې نه غواړم حال دی وی که جوړیږي جوړیږي به او که نه جوړیږي نه جوړیږي د خدای د دین دپاره لګیا یو خلک پکې لا خبرې نخرې هم کوي خدای پیشه او دا خلک پیشه وی خیر هغه ملګرو مې چې مه مایوسه کېږه راځه یو بل سړي له لاړو وی چې لاړو الله زمونږ هغه شی د بل طرف نه برابر کړ هغه سړي وی چې تاسو ځئ زه به سبا درځم او ستاسو انتظام به زه ټیک کړم وی سبا راغی زه یې وکتل 1 لک روپۍ چکې راکړه چې دا کیش کې په دې ځان له کار شروع کړي هغه پسې د 500,000 په تمه تلي دلته الله 1 لک راکړی وی په سبا له خبر شو هغه اشنا راته ټلیفون وکړه چې اخبار مو کته وی ما ورته وی چې نه وی وګورئ که نه اخبار لږ وګورئ تاسو مشرق اخبار راوالی وګورئ اخبار لیکلي و بیا دا تقریبا د 6 میاشتو زړه خبره ده اخبار وګورئ وی مونږ ورته وی چې وایه څه چل دی وی هغه اشنا چې وی دا ما په خپلو مټو ګټلي دي او داسې وي چې خدای دې جوړ کړي دا ما ګټلي دي وی اخبار وګوره که نه ښځه 2 زامن لونه مري ته تلي او نتیاګلی کې جیپ د غر نه غورځېدلی دی او ټول دړې وړې او ټوکړې پراته دي د شپې یې مونږ سره دا چل وکړو
او سبا 11 بجې یا 10 بجې وسره الله دا چلو کوم وی راشه اوس دا سر ډغی دیوال سره او چغې وی بېهوشه پروت دی او ډاکټران انجکشن یې ورته لګوي زه ورته ولاړ یم دوست یې وي زه ورته ولاړ یم او دیوال پورې سر ډغی او دیوال له ځان رابروي او چغې وی راشه اوس یې تماشه وکړئ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين الله وی چې زما د ذکر نه چا ځان غافل که شیطان یې ملګری کړم شیطان ورته بیا دا خبرې زړه کې اچوي دا خو تا ګټلې ده دا خو تا پیدا کړې ده بېوقوفه ده لاس چا درکړي دي په کومو لاسو چې دا ته ځمکه کاري دا مازغه چا درکړي چې دا په کومه مازغو باندې ته دا کارخانه لګي او سنبالې دا بچی دله چا درکړل یو ټس سره یې ترې واغېستل دقه 2 زامنو لړل ختم ښځه لاړه او په داسې انداز خلکو په دومره خواریو په کرینونو باندې بیا هغه بچي وله راوویستل ټوټې ټوکړې 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 او هغه ګاډي هغه غوښې په هغه ګاډو کې او د هغه غوښې د هغه جیپ په هغه دغه کې سیټونو کې نښتې وې او په وجود کې هغه سیخونه پراتو او په دومره تکلیف یې راوویستل محلې والا وی چې دې د خدای مقابله کړې ده موږ وله نه جنازه کوو نه وله قبر لځو خو بیا خلکو وی چې نه بچو یې څه ګناه کړی بچو له خو خدای شهادت ورکړه ښځې یې څه ګناه کړې د هغې له خدای شهادت ورکړه لوڼو یې څه ګناه کړې د هغوی له خدای شهادت ورکړه سر به یې ډغاو او ځان به یې دیوال پورې ډغاو چې څه تباه شوم او غرق شوم مال اوس چا لګټې لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله وی ګورې مال او بچي د خدای د ذکر نه غافل نه کې دغه شی دی موږ مستی کوو لږ غوندې مال چې چاله راشي قسم دی بیا په دې کې مستی پیدا شي دې نه خدای پیژني نه د خدای رسول پیژني او که ته جومات ته چنده غواړئ او مدرسې له چنده غواړئ یا د دین د کار ورته خبرې کې بیا اوهو دونه اوچته او راخلاص شي چې ته به خدای پاکه دا زه څه کوم دا زه دې سره سړی لا څوک دی دا یو واقع چې شمدید شپږ نیمې میاشتې مخکې اخبار وګورئ دا تفصیل لیکلی شوی دا د خدای قهر او غضب ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا قرآن شریف کې الله وایي چې څوک زمانه غافل شو ژوند به یې تریخ کړم او دنیا کې هم د ژوند تریخوالي دا دی چې پریشانو کې مبتلی ټینشن بی غم بی عربی کې هم ورته وایي هم او په آخرت کې هم لوی غم دی آخرت کې څه وایي ونحشره یوم القیامت اعما د قیامت پر ورځ چې دی پاسې دی بړون دی په سترګو ړوند قال لما حشرتني اعما الله زه خو دا ړوند پیدا کړم وقد كنت بصيرا زه خو په سترګو جوړم نو ما خو نظر لګېده دا ړوند ولې الله وی تایر کړم اوس زمام یېرې دنیا کې تایر کړم اوس ما یېر کړې وکذلک اليوم تنسى بس ما نه اوس تمه مه کوه هلته کې ما به درته وې زما دې نه منل اوس ټینګ شه ورته دویمه واقع درته ووایم چې شمدید واقعات یو ملګري راته خبره کوله وی جومات هم جوړم هم په پېښور ښار کې وی یو سړي له لاړو مونږ ته چنده غوښته چې دا جومات جوړو مونږ سره مهرباني وکړه چنده وکړه د محلي جومات زمونږ د جوماتونو له خو مونږ 10 روپۍ 20 روپۍ چې له چا څه وسي غریبه غریبي ده نو خلک ورکوي وی هلته کې خلک راغونډ شي څوک 50,000 ورکړي څوک 60,000 څوک 10 مالداري نو دا کټونه وله نه ږدي خلک یې جوړ کړي دې سړي له مونږ ورلو ماسخوتن چې مونږ دا جومات جوړو مونږ له چنده راکړه او دا سړی ښه مالدار دی او بچي په انګلینډ او په امریکا کې دي وی 200 روپۍ راکړي هلکه مونږ خو 200 له نه یو راغلی دې سړي 50,000 ورکړی دې بل 1 لک ورکړی دې بل 60,000 ورکړی مونږ خو ته مونږ سره 15 لک روپۍ انداز کړی وی سړي ورټلو دقه 200 دي که اخلی واخلی که نه اخلی خپل کار کړی وی سار وختي راته پته ولګېده چې هغه سړی پالج و د شپې پالج و کولی شي که نه شي کولی مستی په ځان کې مه پیدا کوه چې د سره شته ورکه خلک راټمه پالج و اوسه پورې پالج زده په خپل کور کې پروت دی نو چې خدای سره مقابله کې قسم دی دې لاس نه بره له خدای سم ځای جوړوي بیا به څه کوې ورسره
په دې خپل لاس باندې بیا نه ډوډۍ راغشتی شي او نه پې اوبه راغشتی شي او نه پې اودس ماتې بل بدل اودس وچوي. الله دې د داسې حالت نه وساتي. اندام بدله بل وچوي، د خپې نه بدل غاټه ډانګوری جوړه کړي، اړو راته دغه به شي د دواړو خپو نه په کټ کې به پروتې او څه به لاس ته پشل خوله به ډیوه اوبه به ترې بیږي. خپل مونځ به نشئ کولی. بیماران ډېر دي، په سترګو ړانده شته خو شکر دی خدای پاک خپل مونځ او دس پې صحیح کوي. په لاسونو باندې شلم شته خو الله تعالی دا یو بیماري ده راځي پارچا. په خپه باندې ګوډم شته خو الله تعالی پې خپل مونځونه برابر کوي. نه دې داسې وغورځوئ چې خولې نه یې لاړم بیږي، خپره غونډولی نشي، په لاس ځان نشي وچولی، مونځ پاتې، روجه پاتې، ورسه پاتې او بچي چې څوک یې تپوس کړي بابا څنګه دی، یاره بد دوا کوه چې خدای پاک پې رحم وکړي. داسې نشي ویل چې دوا وکړه چې خدای زر مړ کړي، داسې وایي یاره بد دوا وکړه چې خدای پې رحم وکړي، په هغه پلار بیا ستومه بیا څه وایي یاره بد دوا وکړه چې خدای خیر ښه کړي. داسې نشي وي چې دوا وکړه چې خدای زر رخصت کړي. مقصد هم دقه وي. رونو الله نه به ځان غافل کوو. چا چې د الله نه ځان غافل کړی دی نو دنیا کې هم الله رانیولی دی او آخرت کې هم. تاسو ولیدل زمونږ د خلقو ځان د الله نه غافل کړ، د خدای عذابونه را روان شو که نه شو را روان. یو جټکه یې ورکړه، زلزله یې راوسته، په زرګونو خلک یې د ځمکې لاندې کړل. الله سره څوک مقابله کوم ځای کولی شي؟ غټ غټ بلډینګونه په ځمکه ننوتل په د هزاره او دغه منصیر علاقه کې، غټ غټ بلډینګونه چې شمدید خلکو راته وې هغه هوټلې چې هغه 15 تا چاته او 6 چاته به هوټلې وې او غټې غټې نام و نشان یې نشته، ځمکه کې لاړل. کورونه د خلکو لاندې لاړل، مالونه د خلکو لاندې لاړل. تاسو ته پته ده اخباراتو کې یو سړي ته یې څه چلو شو، وی بیګا ماسخوتن د زلزلې نه مخکې کروڑپتی وم او سوالګر یم، یو څادر مې دې سمدشته زلزله باندې ووال. دا خلک ښه مضبوط یې ووال. د زلزلې نه پس ټیک نشو خلک، نو په دې سوات ته طرف نه پې سیلاب راوسته دیر او د سوات د دغې طرفونو نه، نو هغه یې ووال. تاسو ته په خپله پته ولګېده چې څومره غټ غټ بلډینګونه دا په اوبو لو شو او د سوات د هغه سر نه ستا د دغې علاقې پورې دا چې څومره غټ پلونه ټول یې یوړل. رښتیا وایه د منډۍ څومره غټ پولو، یا ستا سره خوا کې دقه ځای کې دا بل پول څه ورته وایي، دا د میرزا ډېر سره خوا کې چې دا کم پولو چینې والا دغه خوا پول، دلدار ګړی پول، څومره بوت پول او څومره غټې برجې او څومره سیخ غټ نیم پول پته یې نه لګي چې دا څه شو. یو برجی به څوک ونړئ، ځای که نه تاسو ټول را یو ځای شئ او د جومات د یوې برجې ته ونښلئ، قسم دی چې ځان له پیړه شین کې خو د ځای نه به یې ونه لقوئ. هغه دونه غټې غټې برجې او د سیخ ډکې، خو چې د الله زور او قهر پرې راغی، نه د منډۍ پول شته او نه بره د چکدري پول شته او نه د دلدار ګړی پول شته، هر څه یې دله نیست نابود کړل. یو 10 مرلې ځای خلک وایي نو یو کال لګي ډکونه کوي نو نه شي ډکول. او تاسو په دې لاره تللی د خیالي سره دریاب سره د ځمکې څومره د خاورې 4 15 شپږ فوټه ټول پټي د خاورو د شګو نه ډک. چاته د خپلو پټو پته نه لګي زما د پټي پوله کم ځای د پلانکي د پټي پوله کم ځای کې ده. او څومره لرګي راوړل د بره نه، یو ټوټه به څوک په اوږه یو نسي، او غټې غټې لارې او موټرې پکې لاړې ختمې شوې. وایه د خدای زور ته څوک ټینګېدی شي؟ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک د الله نیوکه ډېره مضبوطه ده. ولې؟ دا موږ د الله د ذکر نه غافل یو. نو زمونږ د علاقې وواله، نو نوخار یې ووو، نو ورپسې پنجاب یې ښه مضبوط ووو، نو ورپسې سند یې نو هغه یې ښه مضبوط بېغمه که هغه یې ښه مضبوط ووو. بیا هم مونږ توبه ونه ویسته، نو اوس یې در باندې ډینګي ویرس را په مخه کړي دي. دا د خدای عذابونه دي. په پنجاب کې لګیا دي ماشې او خلک چیچي او چا سره علاج نشته. دنیا خلک مړه شو، ماشې دی. ما ته نن چا یو اطلاع راولېږله، وی په اسلام آباد کې هغې په تعلیمي ادارو کې پابندي ولګوله. د څه پابندي ولګوله؟ چې کمې جینکې دي هغه به په بنین کې سکول ته نه راځي، اوږده کمیسونه به اچي، ځکه دا ماشې دې ټک به ورکړي. بنین بناچی کټ لستوڼې بناچی کټ لستوڼې.
او بنین بنا چې دا خېټه لاندې نه ښکاري ځکه دغه ماشې به وله ټک ورکي مې د خدای دپاره ورته کمیس نه اچوي دا نه وایي چې الله خفه کېږي نو کمیسونه واچوئ دا نه وایي چې الله خفه کېږي نو برقه په سر کې دا نه وایي چې الله خفه کېږي نو ځان پټ کې ظالمانو په کوم طرف روان یې کم ذات چې دا عذاب راولي او کم ذات دا عذاب در باندې مسلط کړی هغې ذات ته رجوع کې اوس هم معاف کوي حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی راولېږل په امت کې یو کسو ډېر زیات ګناهګارو داسې ګناهګارو چې در ورځې به د خدای بد وي او د موسی علیه السلام بد به وي او ګناهونه به یې کول لږ مالدارو دا قصې دا لږ معمولی غوندې دا مال دولت ولا راشي کنه بیا په ځان نه پوهېږي د پیغمبر خلاف هم کو د موسی علیه السلام او د هغه د شریعت هم خلاف کوه چې هغه کوم پابندۍ لګوي د خدای له طرف نه هغې پسې هم ټوقې کوه او پیسه ورسره د ګناهونه هم کوه دا بدعملۍ هم کوه د د شپې ډمې ګډوه د شپې ځان ته خلک را یو ځای کوه موسی علیه السلام ته رب العالمین وحی لېږله چې دغه هلک ته لږ غوندې ورشه یاره زه حیران شم د الله دې مهربانۍ ته دی هلک ته ووایه چې الله درنه خفه دی الله وایي چې ګوره ما وله ښکلی ژوند ورکړ ښایسته شکل مې وله ورکړ بچي مې ورکړل او مال مې وله ورکړ ورته ووایه چې زه درنه خفه یم دا کارونه ولې کوې الله که داسې م یو جړق ورکولی شو که نه لیکن پیغمبر واپسې لیږي ما دله ښکلی شکل در کړی دی دا مې په جهنم نه دی پرځو ما دله خشته مال بچي هر څه در کړل عقل مې در کړ الله وایي چې زه ترې خفه یم دې هلک ته ووایه بد دې وکړل او زه ما دله فیصله کړې ده چې زه به تا دوزخ ته غورځوم دا ورته ووایه زه دنه خفه یم او دا مې فیصله کړې ده چې دوزخ ته دې غورځوم پرېږدم دې نه بلکل دې نه معاف کوم ستا په کتاب کې ما دوزخ ولیکوس چې دې څه خوښې کوه زه ډاډه اوس کوه حضرت موسی علیه السلام هغه هلک پسې کوڅې لاله ګوره ما خو درته ډېر نصیحتونه وکړل پوه نه شي اوس دا واوره چې رب العالمین ما ته وحی وکړو دی فیصله کړې ده چې الله درنه ډېر خفه دی ما مال درکړه ما ځواني درکړه ښکلی صحت مې درکړه او ښکلی ژوند مې دله درکړه او بچي مې دله درکړل الله وایي ته ما خفه کې زه دې خوشحالوم او ته ما خفه کې زه سره ښه کوم او ته ما خفه کې زه سره ښه کوم خوشحالوم دی او ته ما خفه کې لہذا الله وایي چې زما دا فیصله ده چې پرېږدم دی نه دنیا کې هم دنه زه خفه او په آخرت کې جهنم د ځای دا مې فیصله وکړه ستا متعلق چې موسی علیه السلام دا خبره د هلک ته وکړه نو هغه هلک مستی پیدا نه کړه چې زه مړه خپل کار کوه داسې ونه وي زه چې ما نه خفه دی دا پیسې خو ما ګټلې دي دا خو ما په خپلو مټو ګټلې دي دی ونه وي اړوکش یې ونه که او خیرنې زړې جامې واچولې او صحرا ځنګل ته لاړ او ځنګل کې الله ته په سجدو پرېوته او په ژړا شو ای الله زه ډېر ګناهګار یم واقعي ما خو زه خو بې سوچه وم زه خو په مستۍ کې پروت وم زه خو خپل مال او خپلو بچو او د خپل دولت مست کړی وم واقعي ته ما سره ښه کې او زه دې خفه کوم دا اوس هم بعضې خلک چې وادي خدای پکې خفه کړي دا واده خو دې دپاره چې تا الله خوشحاله کړي ځواني درکړه او زوی یې دله درکړه ځواني درکړه نو ته ځکه واده کې مال یې درکړه ځکه واده کې د ښځې د ساتلو طاقت یې درکړه نو ځکه واده کې که دی نه وي درکړی نو بیا خو تا واده نه شو کولی نو الله را سره ښه کوي نو ته الله خفه کې په هغه واده کې نخرې او قصې او پیسې هغه څوک چې خپل پروردګار خفه کړي نو ټیک ته دې وخت کې خو ته الله خفه که خو د خفګان او د خوشحالۍ چابیانې خو الله سره دي ازور دنه بیا وروسته وباسي وروسته بیا تم پریشان یې ښځه هم پریشان یې ټول پریشان خدای پاک چې تا خوشحاله وي نو تم کوشش وکړه چې الله خوشحاله کړي چې خفه نه کړي یا الله واقعي تا ما له هر قسمه د خوشحاله اسباب راکړل او ما ته په هره طریقه خفه کړي خو الله زه په دې خپلو ګناهونو ستومانه زما دې توبه بیا به نه کوم یوه خبره دویمه سوه یو الله ته ګوره هوښیار سړی چې نه هغه خبرې هم د هوښیارتوب کوي الله بېشکه زما ډېر ګناهونه دي دومره دي چې هغه نه زه شمېرلی شم نه بل څوک شمېرلی شي خو ګوره الله ستا رحم زما د ګناه نه زیات نو که ستا رحم زما د ګناه نه کم نو ما مه بخه
او کستا رحم زما د ګناه نه زیاتی نو الله حنان منان ذوالجلال والاکرام خدای مو بخ. درېمه خبره ورته څه کوي الله که چرته زما په بخښنه ستا خدایه کې کمې راځي ورته هوښیارې خبره دقسې د خدای نه سوال وکړي الله که زما په بخښنه ستا په خدایه کې کمې راځي او یا تا ته پې نقصان رسېږي چې ما ونه بخې زه ستا خدای نه کمم او نه تا ته نقصان رسول غواړم خو که زما په بخښنه ستا په خدایه کې کمې نه راځي او ستا خدایه ته پې نقصان نه رسي خدای بیا مه وبخه. د دې د پاسه مم که الله نه بخې دې ته هوښیاره خبره وایي الله که د دې د پاسه مم نه بخې نو بیا الله یو درخواست نه کوم زه خواسم دوزخیم او تا د پیغمبر په ژبه نه اعلان کړی دی دوزخ نو خدایا چې دا څومره انسانان دي د دې ټولو دا ګناه په ما رابار کا ځکه زاسم دوزخ ته ځم نو یا په دوزخ کې بره سر کې پروت او یا په ویښ کې پروت یا زر ګناهونه یا لاک ګناهونه نو پروردگاره د دې ټول مخلوق ګناه په ما رابار که زه خواستم په دوزخ کې پروت یم خو ستا نور مخلوق خو به دوزخ نه بچي جنت ته خو به لاړ شي که چې دا دعا وکړو په ژړا شو حضرت موسی علیه السلام ته پروردگار بیا وحی راولېږله ورشه هغه بنده ته ووایه چې الله وایي چې ما ورسره جوړه وکړه ورشه او د هغه نوم مې د دوزخ د لیست نه کټ که او د جنت په لیست کې مې ولیکل دقسې دې کوي چې دا کمې شروع کړی پروردگار بادشاه دی د توبې اوس هم وخت شته زمونږ مشران څه کوي کمیسونه اوس اوږده کوي لستوڼي والا نه بغیر به سکول ته نه دی اسلام آباد یو ځای کې بل ځای کې اعلانونه شروع شو ولې ماشي به مو چیچي بنین ما چوي ولې خیټه باندې ماشي بدل ټک درکی ظالمانو دا خبرې مه کوئ قوم ته اعلان وکړئ ای حکمران طبقې چې د هر څه زمونږ د ګناه نتیجه ده الله ته نه معافي وغواړئ الله نه معافی غواړئ الله ته توبه وباسئ الله راضي کې د توبې دروازه به هغه وخت کې بندېږي چې نور د مشرق په ځای د مغرب نه راوخېږي نو عمومي توبه به هغه وخت کې بنده شي او ستا د هر انسان توبه به هله بندېږي چې کوم وخت کې ستا ځنکدن شروع شي هله به توبه بندېږي نو لا ځنکدن دی نه دی شروع او یا د خدای قهر او غضب در باندې د پاسه راسور شو نو بیا به توبه نه قبلېږي چې د خدای عذاب ځنکدن دی لا نه دی راغلی دا لا جټکې درکوي نو دې وخت کې دله پکار دی سجود شو دا ټول زمونږ ګناهونه دي او د هغې نتایج دي کله زلزلې په شکل کې دي کله سیلاب په شکل کې دي کله تبې په شکل کې دي کله د قتل و قتال او بدامنۍ په شکل کې ده چې کومه بدامني ده کله د ډاکو په شکل کې دي کراچۍ ته وګورئ څه حال شروع دی کله د دغه وایرس دا چې کوم ډینګي بخار ورته دی وایي او دا ماشي دي د دې په شکل کې موسی علیه السلام قوم نو قرآن شریف کې الله فرمایي د موسی علیه السلام قوم دی نافرمانه دی د مصر خلق د فرعون قوم دی اصل کې فرعونیان د موسی علیه السلام چې خپل قومیان وغه محفوظ دي خو د موسی علیه السلام امت دی نو د فرعون قوم قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي پروردگار په چندخان نازل کړ دومره چندخان الله نازل کړ چې په کټوۍ کې به غوښه یا ترکاري پخول چندخان به پکې پراته کوي کې چندخان اوبو کې چندخان پزمکه چندخان دومره ډیرو چې چل نه ورته چې خدای سو سره وکړو تلل به حضرت موسی علیه السلام ته به رجوع کولا چې موږ معافي غواړو موږ توبه وباسو الله باغ عذاب بند کړ نو بیا به خپل غلطۍ شروع کړي نو سپږې په الله مقرر کړي په سر کې سپږې په ګیرو کې سپږې په سرمن کې سپږې په کټونو کې سپږې په بسترو کې سپږې بیا موسی علیه السلام ته لاړ رجوع شروع شوه اے موسی الله ته سوال وکړه زمونږ د توبې بیا بنه کړ الله بیا عذاب بند کړ وینه پرې راله وینه هر شي وینه شو کټوۍ کې به اوبه واچولې چې غوښه پخوا به د وینې ډکه وه وینه به اوبه راویستې ښه مزېدارې اله اوبه به وې چې کاسه کې به یې واچولې او خولې له به وړی وینه به وه تر دې حده پورې چې لاړل د موسی علیه السلام قوم بنو اسرائیلو پسې چې موږ له تاسو اوبه راکې دوستان یو
هغه به د خپل کوینه ولا اوبه راواغې صفا خشتا او د بني اسرائیل والا پلوخي کې به اوبه وې خو چې د فرعون د قومي ته به پلوخي کې ورواچولې هلته به وینه جوړه شو. داسې هم شوي دي چې د موسی علیه السلام د قوم سړي اوبه په خپله خوله کې راچولې دي چې د خپلې خولې نه ستا خولې ته د اوبه در اچومه خوله وازه کا. نو د موسی علیه السلام د قومي په خوله کې اوبه دي او چې د فرعون قومي ته په خوله کې اچولي دي هلته د خدای وینه جوړه کړې ده. قرآن کې الله وایي وینه ضفادع چیندخې سپږې دا پر رب العالمین مولخان پر رالل پستونه ولا خوړل په کورونه د مولخانو ډک. الله داسې کولی چې اوس که نشي کولی. اخره کې چې پیسې مو نه شوه الله نه غافل بیا الله رضا کوا در باندې بیا راولي. موسی علیہ السلام قوم ته دې چې ځوته د شپې نه فیصله وکړه را روان شو او الله سره خو پیغمبر مشوره کوي وی په کوم طرف ځو وی په دې لاره ځه قوم دې بوزه ډېره ښه روان شو. فرعون ته پته ولګېده چا ورته وی چې هغه بنو اسرائیل خو لاړل بس دا زمونږ خدمت به څوک کوي زمونږ ټټی به څوک پاک کوي دی خو به خدمت په بني اسرائیلو کوو او زمونږ دا ځمکې به څوک کري او زمونږ دا ګوډونه به څوک کوي. وی ځای چې ځو ورپسې لوی لښکر د فوج او د خلکو یې را په مخه که فرعون ته مخکې دی او دار ته ورپسې دي 6 لکه خلک خوله لري. چې موسی علیه السلام روان شو په دې لاره نو قوم ورته وی صاحب لاره دې غلطه کړه ولې وی دا خو په دریاب ورلو دا خو دریاب والا لاره ده الله ته رجوع کړه وی تا خو ما ته دا لاره خولو دا خو مخکې دریاب راځي هم په دې ځه دې کې د فرعون لښکر د غرونو را روان دی. موسی علیه السلام وی انا لمدرکون صاحب دغه دې را لاندې کویم وی نه هرګز کله دا نشي را لاندې کوي زه در سره یم ته ځه. خو چې څنګه دریاب ته ورسېد حضرت موسی علیہ السلام الله ته اوس بس کوم هغه لښکر خو راپسې را روان دي را ورسېد مونږ خو پیاده یو هغې سره خو بله آسونه دي اتیان دي ورسره وی دا کونټه یې دې وبوله یوس چې کونټه یې وبوله یوړه نو د موسی علیہ السلام د قوم 12 ډلې وې 12 نو دریاب 12 ځایه پکې لارې پیدا شوې 12 ځایه دې کې ډېر حکمتونه دي. یو حکمت دا که یو لاره وه نو ډېر لوی رشم او بل دا وه چې تقسیم یې وکړه نو که چاته وي چې مشران مخکې چې کشران نو هر چا به زور لګاو نو هر یو قوم دغه لاره لومبۍ لاره د فلانکي قوم دویمه د فلانکي قوم درېیمه د فلانکي څلورمه د فلانکي هر یو قوم جدا شو په خپله لار روان شو چې دی څنګه او دا اوبه خو اسم اوبه شفاف دي خو بیا هم پکې الله لکه د شیشې غوندې شفافیت نور هم زیات کړي چې یو بل ورته ښکاري چې په یو بل هیبت او یره نه راځي او لاندې ورته الله تعالی ګوره هغه چې په کلونو په لکونو کاله پې اوبه بهېدلې دي په کومه ځمکه باندې فورا پکې هوا وچلېده ورته یې وچه کړه الله ته څه دي دی پی روان شو. فرعون تا قوم وی هغوی ته خو هغه دریاب وشلېده یا رب دوی سره مه کوه مقابله وی دا زما د زور وشلېده زه رب نیم انا ربکم الاعلی لوی خدای خو زیم دا ما ته وشلېده نو دی پې پورې وځي ما ته وشلېده خو چې څنګه د دریاب دی خوا موسی علیه السلام سره د قوم پورې او دی راورسېدل چې راورسېدل نو د فرعون دا اس نته دا حیوانات پویږي هغه نته یریده او دی لګیا دی زور ورکوي حضرت جبریل علیہ السلام ورغی او دی واګونیو وریخ را دننه که او چې څنګه را دننه که او دوی را روان شو او دا لښکر په دی لوی دریاب کې را گیر شو یو سر په یو طرف کې دی بلبل او دریاب دی منځ ته شو موسی علیہ السلام ته یې وروړو دی وبوله کونټې او چې کونټې یې وروړو یو به یو بل سره وجنګېدې ټول غرق شو فکان من المغرقین اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون قرآن شریف کے اللہ فرمائی وی اگا ټول میں غرق دل تاسو قتل وتا دشمن چې ستا مخ کې غرقیږي او ته ورته ګورې دا بیل خوند دی ستا مخ کې مې غرق کړل ختم. حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی پا بخاری شریف کی حدیث تے بخاری کے رازی او دا دے پا بخاری کے گران ہم دے لگون دے اگر طالبانو خبر درتا نکو
دا الله رسوله ارمان کا هغه وخت دی لیدی وی ارمان وی چې دی کله غر کېده نو ما د دریاب د ویخ نه توره خټه راوچته کړه او په دا خوله کې مې وله ور واچوله دا خوله مې وله د خټو ډکه کړه 6 لکه لښکرې په سکندونو کې غرق کړ یو سړی خپل دشمن ته کلونه تیری په یو لار کې کوله په بل لار کې ورته کینی نشي وجلی الله چې وغواړي 6 لکه په سکندونو کې لا او بیا قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی فرعون وجود محفوظ کا ورګه دې محفوظ کو چې دې رستو خلقو د پاره عبرت او نمونه شي نمونه ټول غرق شو فرعون لاش دا اوچه تر وغوردید او تر اوسه پورې د فرعون لاش د مصر په جیبګر کې موجود پروت دی د فرعونیان ډیر دي فرعون د مصر هر بادشاہ ته وای د نوم ولید او د پلان نوم مصعب ولید ابن مصعب لږ اختلاف پکې شته خو راجح قول دا دی نو تاسو تاسو کې چې څوک مصر ته تلی او نن سبا خو په کمپیوټر باندې خی د نور فرعونیانو لاشونه شته خو هغه مومي لاشونه دي هغه نقشي دي اسې هغه قوي مضبوط لاش برابر پروت دی بغیر د صدقه نه خدای کولی شي که نشي کولی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا څوک چې زمانه غافل شو نو جون به ولا تریخ کم تریخ کله به په عذاب د لوډ شیډینګ په شکل کې راځي کله به په عذاب د باران په شکل کې راځي کله په عذاب د بے بارانه په شکل کې راځي د قحط په شکل کې کله د ماشي په شکل کې راځي اوس د ماشو په شکل کې د خدای قهر او غضب را روان انډونیشیا موقت سونامي چې پیراغله 100 کاله مخکې تاسو ته پته نه لګي زه خو د دې حالاتو معلومات کوم زما دا خپل مرض دی چې د معلومات کوم ګورم معلومات کوم اخبارونه رساله او دا کتابونه ګورم معلومات کوم تاسو د انډونیشیا پته نه لګي چې هغه څومره پلیتی ده او یو جزیره ده پکې بالی وته وي بالی چې هغه کې داسې سرګند ښکارا ګناهونه کیږي چې د دریاب چې د ځنګل د حیوانات په داسې ونه کی خراب ګناهونه او پلیتی او د پلیتی اړې دي اوس هم د انډونیشیا والا خلک چې مکه مکرمه ته راشي حج ته نو دا پاجامه چولی د پټون په شکل هلته خلک ښکلي لباس اچوي هر څنګه خلک چې ښایسته لباس اچوي او د دوی هماغه تنگ او هغه بنینو دغه غوندې شکل یې وي تنګ جامې اغوستي او چا د ځان ناسې معمولي غوندې تور څادر ته وکړي چې هغه ته لرې کې دننه بربنډي بیت الله له راځي او په دغه شکل کې راځي بیت الله له او دومره بېخونده خلک دي چې سړی به د ښځو منځ کې ناست دي منزل اکثر په دې لارو کې دا ظالمان ودرېږي لارو کې مانځه ته ولاړ نو ټولې به ښځې وي او سړی به پکې دا ښځو په منځ کې ناست دي وجود به ورسره جنګېدلي د ښځو سړو داړو پروا نشته ډېر بېکاره خلک ته نور نشته الله پې سونامي راوسته په لکونو خلک یې تباه کړل که نه جاپان غوندې الله ښیي جاپان غوندې د ټیکنالوجي ملک چې هغې څومره موټرې جوړوي او څومره څیزونه جوړوي او څومره ورسره ایټمي هتیار دی او څومره ورسره وسلې دي او څومره ورسره دولت او مال دی پر اوس کال یې پې کومه زلزله راوسته اوبو والا زلزله جاپان یې څومره و څومره یې تباه کړ هیرونو د الله د قهر مقابله نه کېږي الله سره ډغرې نه شي والی نه د الله قهر سره ډغرې والی شي او نه د الله نه په زور ځان خلاصولی شي او نه الله په مستی والی شي مستی ورسره نه شي کولی او نه په دې دولت خفه کولی شي او نه په دې هېڅ ورسره نه شي کولی الله سره جوړه او که جوړه چې مونږ الله سره کوو په څه به کوو په توبه به کوو رضا کوو به الله او ډېر په اسان او ډېر په معمولي خبره رضا کېږي قارون د موسی علیه السلام قریبي رشته دار دی بعض مفسرین لیکي د تره زوی دی او خو دا خو قانون دی چې یو خپل خدای ښه کړي نو د دې نورو بدي شي بیا دا بغض او حسد خو په رشته کې خامخی موسی علیه السلام له الله ډېر لوی عزت ورکړ او مالدارم دومره نو ټول قوم یې تابع شو پیغمبري الله ورکړه قوم به د هغه په حکم ښکته پورته کېده قارون نه دا برداشت نشو کېدی چې دا ولې
زما خو دومره مال دی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې. کنجي د یوې خزانه کې دننه څومره مالي، ته اندازه لګوه چې کنجانې دومره دي لتنو بالعصبه چې یو لویې ډلې ګرځوي، نو چې خزانې به څونه او خزانو کې مال به څونه. نو په موسی علیه السلام الزام ولګا، مستی خوار چا کې وی کړ، الزام یې په لګاو په موسی علیه السلام. او یو خزه ولمسوله تعالی به دومره پیسې درکم. او چې کله موسی علیه السلام بنی اسرائیل ته تقریر شروع کی تب پاسه او تب دوی چې خلکو ته تقریرونه کې او ما سره دی ګناه کړی ده. بس دا خبره خو د موسی علیه السلام د پر تبی وا کدا خبره شوی. موسی علیه السلام لګیا دی او تقریر کوي بنی اسرائیل ته دغه خزه پاسه ده. او چې څنګه پاسه ده او کیناسته او بیا پاسه ده، بعض مفسرین وی دا خبره د خلینه وستا او بعض وی د خلینه نه وستی، خو موسی علیه السلام په پیښو څنګه پاسه ده. وایا سیب ز پاسه دم یو خبره له خو باز معافی غواړم نکوم او یاره دا وخت سره او څوک وی نه خبره وکړه. او موسی علیه السلام چې څنګه خبره وکړه خلک هم حیران دي چې ته مونږ ته سوي او دا کیسه. نو موسی علیہ السلام وتوی پاغ اسمانونو او د ازمکه چې پیدا کړی پاغ رب دی قسم رښتیا گوایا. نو پر پیدو شو پلرزان شو وی زه معافی غواړم ما غلط او کدا قارون مال پیسې راکړي دولت راکړي وی خذ خذ مکه ته وی خذ هو ونیس راګیره الله تیرو نسا زمکه ته وی راوی نسا خذی وی راوی نسا زمکه اوشته دوی پینه نوات او د چغه جوړ کړی موسی علیہ السلام ته معافی غواړم معاف مکه. خو موسی علیہ السلام قوم غسناک خو په پیغمبرانو کې جذباتی ولګو سناک زیات رو 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 روز مکه رانی سی ګټو پورې کندو پورې نامه پورې مره پورې رو رو لاندې کیږي رو رو دې چغه وای اوس ځکه نو ست دولت بچ کی، ځکه نو ست خپل نوکران بچ کی، ځکه نو ست خپل مال د خدای د قهر نه بچ کی. چغه وای 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 اخره کې راخ کا غیبه کړ. او نبی علیہ السلام فرمائی بخاری شریف کے حدیث تے دا قارون ذکر نشتا پا حدیث تے علماء وی ذات قارون مراد دے چی دے اسم پدا پوند بانے تاویگی اور رو لاندے روان دے. اللہ ولو اسم پدا ازمکہ کی سزا ورکی رب العالمین. او د چغی والی موسیٰ علیہ السلام تا چی ماپ میں کبیا بنکم غلطی میں کردی دا رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام تا وی ویلی دا چغی در تا ہوانا تا خوارو ماپ نکو اللہ زخوی برباد کلیو ما کتا میں مدد نوے گر دا یو عالم پجاما دا پیغمبر پجاما دا یو واعظ او دا داعی پجاما چی دا خبری وطا دا خبری بیا سوچتا منی دخوی برباد کلیو خطا میں مدد ہو. او اللہ گوری مدد کئی قسم دی چی اللہ دی موقع پا موقع مدد کئی. دا حضور پاک مبارک یو دا زمانے نا پس دا کم خلق دی غید تابعین وی صحابوں نا پس یو تابعی جتا پا جہاد کی یو عیسائی بادشاہونی و او چی سنگی اولی و دا دیر بہادر او دا مسلمانانو دا فوج جرنیلو چی سنگی گیر کا نا عیسائی بادشاہ فیصلو کا چی دا بوجنو نو آغا تا وزیرانو مشورہ ورکا چی سیب دا دیر بہادر سڑی دا موجنا دا باندې محنت کول پکار چې دی عیسائی شي. نو کدی عیسائی شو نو دی به مونږ ډیر کارو کی یو خو د مسلمانانو د هر سنه خبر دی مونږ ته بلاغوی بلا رازونه راکی او بل دا چې ډیر بہادر دی نو مونږ به د خپل فوج جرنیل مقرر کو مونږ له فوج له تربیت راکی او مونږ له عسكر او فوج مضبوط کی. نو دا زری موجده هغه عیسائی بادشاہ ویر دا خوب چاہتا خبرہ مکللا زا جیل کے واچے او نصیت محنت پہ کو کچرتے دے عیسائی شو مونگل بڑے رفیدہ واقعی راکی بہادر سڑی دی ولی وجنو کنکی دا بے بے ملکو دی بادشاہ را وقتا علکت خو مونگ نیولے او ما در باندې فیصلہ دا دی خبر اکڑو چی تا وجنم او سخت دی وجنم پا سخت سزا خود مرگرو مشورہ راکل نو تا میرا بانیو که عیسائی شا زمان دا دین خوم اسمان والا دین مونگ خو عیسیٰ علیہ السلام مونگ او مونگ سرخو انجیل دے
دا نصیحتونه وکړل هغه وی چې نه ستاسو عقیده خرابه زه عیسی علیه السلام منم بالکل یې منم خو په دې حیثیت چې د الله یو ښکلی پیغمبر او د الله یو عظیم مقرب بنده دی په دې حیثیت نه چې دا د خدای زوی دی یا خدای دی زه ستاسو انجیل منم خو هغه انجیل چې الله تعالی په عیسی علیه السلام نازل کړی دی او تاسو چې پکې کمې زیاتې کمې کړي دي نو نه منم وی خب پدې چې ونه شو نو بیا ورته وی چې زه دله مال در کوم دولت در کوم ښځه در کوم چې کومه دې خوښوي گورنري در کوم دا منصب در کوم دا در کوم وی داسې نه کېږي بادشاہ یو ځل کور پریشانه ناست دی د عیسائی بادشاہ چې دا سړی خو په یوه نه کېږي دله زه څه سوچ وکړم چې دې عیسائی کړم او که مړی کړمه نو ډېر لوی سړی دی داسې بې ځایه وجل یې نري پکار نو د دې بادشاہ یو لور وه بادشاہ ته بابا ولې پریشان یې وی بچې دقه رنګ یو د مسلمانانو یو جرنیل ګوتو له راغلی دی نیولې مو دی او ما وجه خو ما ته قوم وی چې مه وجنه دې کوشش پرې کوو که دی عیسائی شي نو موږ له به ډېره فایده راکړي اوس هغه عیسائی کېږي دا لور دې بادشاہ ته وی وی ما له صیب اجازت راکړه نو دې دله په یو څو ورځو کې دنه عیسائی کولی شم بچې داسې به وکړی چې وی او کوم به خو ماله به اجازت راکړې زه به دې په طریقه دوکه کوم وی ډېره ښه ده وی ښه یو کوټه کې واچوه او هغه کوټې ته به دله ډوډۍ اوبه چې څه ضروریات دي زه وړم بل څوک به نه وروړي د کوټې چابي به هم ما سره وي بل چا سره به نه غټه پنجره تې تا وکړه چې هم نه تښتي د هغې چابي به ما سره وي ډېره ښه ده د بادشاه دا لور وم ډولی او ډول سنگار به مو کو ځان به خشته که او ځان سره به میوې واغشتې ډوډۍ به واغشته څیزونه به واغشتل او دغه مسلمانانو جرنیل چې کوم قیدي دی هغه له به یې وړل او ته به مخکې کېښودل ورته به ناستم و خبرې به مې ورسره کولې مطلب یې دا و چې دا سړی ما طرف ته مایل شي او ما سره مینه پیدا شي او زه پې ګناه وکړم او یہ ځان ته رامایل کم او ما سره محبت پیدا شي او زه عیسائی کم دا یو حربه ده غټه خطرناکه حربه ده لیکن دې تابعی هغه دی چې صحابي سره ملاقات کړی وي مسلمان د اړو توجه دې ښځې له ورکول دې جنۍ له او دا هر ځل راځي او تاویږي ورسره او خبرې م کوي او ځان ته مایل کوي خو هغه ته اړو توجه نه ورکوي مخته واړی ځمکې ته ګوري څلوېښت ورځې دې جنۍ دا عمل وکړه 40 دن 40 ورځې پس دا جنۍ دې ته وایي دې تابعي مسلمان ته وایي ته انسان یې او که څه بله بلی ته څه شی وایي یو زه خو انسان یم وایي انسان ته ګوره داسې حالت ته وګوره لکه راستا چې دی زه څومره خشته یم ښکلی یم او ما هر ځل چې راځم نو خشته جامې چوم او ځان مې د تسخه مزیدار ډولې کړي نو که زه دې اونې ته م وګورم اونه به ما ته ګوري که په دې شکل دی یو دیوال ته مخامخ وم دیوال به ما ته را متوجه شي او ته ځمکې ته ګورې ما ته اړو را مخامخ کېږي ما سره اړو خبرې نه کوې او سترګې دې ښکته کړي ته څنګه انسان یې خواهش لرې که نه لرې بالکل لرم داسې خواهش لرم چې داسې خواهش اړو د چا شته نه ښځرانه لرې ده خواهشاتو کې ډوبې نو ما ته ولې نظر نه کې الله نه یریږم انی اخاف الله رب العالمین انی اخاف الله رب العالمین الله نه یریږم کم الله چې د دې مخلوق رب دی هغه نه یریږم الله کم دی جنت الله کم دی تا الله ویني تا تخکاری تا ویني لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير زما الله هغه دی چې زینینم او ما وینم زینینم ما وینم ما تخکاری نه زینینم ما ته نه ښکاري او زه ورته ښکارم او زما هغه الله دی چې ما رانیوي شي ان بطش ربک لشدید ما ته قرآن و چې ستا د رب گرفت ډېر سخت دی هغه الله خفه کېږي دلته مې نفس خوشحالیږي خو هغه الله خفه کېږي هغه الله نه خفه کوم د هغه د قهر او د غضب نه یریږم دا جنۍ وی ښه داسې م شته وی او وی ستا دی ماندې وی وی دا دې ما ته مو ښایه ته یریږي د هغه الله نه چې جیل کې پروت دی
دی وخت ظاهر کې ستا مدد نشتا او مال د دنیا خوشاله راکړي دته نه یریږم ما تم د ایمان وخای هغه جینه الله په څلوېښتم ورځ مسلمان کړه اوس یریږي چې کپلار می خبر شو خاطه دیلتله ستاسو ځای کم دی ستاسو د مسلمانۍ سنټر کم دی پلان کې دی وې زه هجرت کوم التزم او دا چابیانې والا تا ته ورکولاوم چې شپه شي تم تخته یو ځای ځکه نه ځو چې ګناه ده اوس اجینۍ ورته اوس 40 دن لګېدلی وه چې په دې ګناه وکړي اوس هغه جینۍ ورته وایي په دې ګناه الله خفه کېږي او وی ښه نو زه جدا هجرت کوم ته جدا هجرت کوه چې الله خفه نه شي په دغه طریقې هغه تابعین و ستا جینۍ په خپله مسلمانانو له لاړه هلته ایمان راوړو الله تعالی ورته ایمان ورنصیب کړو د خدای قهر او غضب دا ډیر عجیبه دی ډیر عجیبه دی نو حضرت نو الله موسی علیہ السلام ته وایي وی ګوره ډېرې چغې درته ووالی وی الله زه خو برباد کړی یم که تا مدد نه وی کړی زه خو غرق کړی وم خو تا مدد وکړه بچ شو نو ما چېته معاف کو الله څه وایي وی که ما ته یو چغه م والی و ما معاف کو بېوقوف تا ته چغې والی که دغه وخت کې ما ته یو چغه م والی و چې یا الله ما بچ کې نو ما بچ کو اے مسلمانانو الله ته چغې وهئ دا د خدای قهرونو غضبونه او په مختلفو شکلونو کې په موږ را روان یو عالم خبره کوي یو علاقه کې دا بیت المقدس چې دی نو دا د اوس خو د کافرو په قبضه کې دی د یهودیانو دا د مسلمانانو په قبضه کې و نو زه دغې علاقې ته لاړم وی چې لاړم نو ما د بیت المقدس د جومات سره خوا کې یو هوټل کې کمره واغشته په دې خیال مې واغشته چې زه بیت المقدس په دې جومات کې په دې لومبي سب کې مونځ وکړم دا یو سعادت پر راته میلاو شي خو خلک بیت الله کې لومبي سب کې مونځ میلاوېدل خو ګران دی نو دا کوشش مې کوو چې زه نږدې کمره والم چې یو څو مونځونه پکې په دا لومبي سب کې وکړم نږدې مې کمره واغشته وی سار وختي پاسېدم وختي لاړم هوټل کې مې اودس وکړو وی د بیت المقدس جومات ته لاړم دروازې رنده ده وی خوشحاله شوم چې ځکه خیر نه امام راغی نه مقتدیان او دروازه چې کولاویږي نو که خیر لومبي صف له وځم وی وخت تېر شو ورو ورو رڼا لګېږي څوک شته نه یو بل نه تپوس کوم چې هلکه دروازه مې نه خطا کړې او په شپېته جیره به کې دا جومات شپېته جیره به کې جومات وی یو دروازې خلک وایي چې هم دلته ودرېږه اوس به امام صاحب راشي وی ولاړم دې کې یو موټر راغی نو دې غټو جوماتونو سره د موټرو د ودرولو کار پارکینګي چې کوم ځای ګاډي ودرو چې ودرو یو سړی ترې راکوش او هغه سړي ګیره هم خرایلی ده او برېت هم خرایلی دي او پتلونه یې چولی دی او هغې سره چې کم کوټي کوټ یې مچولی دی او سګرټ ورسره خوله کې دی سګرټ راکاږي وی هغه سره چابیانې د جومات دروازه یې کولاو کړه وی مې چې زړه کې سوچ کوم چې خدای د بیت المقدس خادم پکار دا و چې ګیره خو وي او جامې خو د سړیتوب وي جامې هم د سړیتوب نه دي او د سره چابیانې دي او خادم دا دی وی زه څه خبر یم چې هغه لا مؤذن دی وی چې دننه جومات ته ننوت زم ننوتمه وی لوډ سپیکر لټک ورکړه او بانګې شروع ډېر هغې نه خفه شوم چې ما خو دا خادم دی او دا خو بانګي دی مؤذن دی وی یقین وکړه چې یو ځل به الله اکبر وي یو ځل به د سګرټ نه کش راښکه الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه بیا وی الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه وی په جړه سر یم خپم چې خدای دا جومات بیت المقدس چې سلیمان علیہ السلام جوړ کړی دی او سلطان صلاح الدین ایوبی آزاد کړی دا جومات او ابراهیم علیہ السلام او حضرت اسحاق علیہ السلام په شریکه جوړ کړی بیت الله ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام جوړ کړو دا وتر اسحاق علیہ السلام جوړ کړی د دې مؤذن داسې دی او بیا چې مې وکتل نو د سپونو مخې ته د قالین چې کوم سپونه دي هغې مخې ته د سګرټو لوښي پراته دي د سګرټو لوښي او په چا کې نیم سګرټ پروت دی په چا کې بوره پرته ده مستقل سګرټ والا خلک دی وی دا هغه سګرټ راواغېسته او هغه باقي هغې په هغه لوښي کې کېښوده او لګیا دی سنت کوي وی امام سنت شروع کړو څوک جومات کې نشته یو دغه مؤذن دی یو دی وی لږ ساعت پس غرغرو شو بل ګاډی راغی ودرېده وی د هغې نه م یو سړی راکوز شو چې راغی هغه هم په پینټ شارټ کې دی پتلونه یې چولی دی او کوټ یې چولی دی
او سر تور سر ګیره نشتا برید نشتا پتلون دی او هغه سره هم سګرټ په لاس کې دی چې راغی. ما وی چې دا به مقتدي وي نو وی چې راغی هغه بلا امام و جومات کې امامتی ته ورمخکې شو هغه هم هغه سګرټ راواغی هغه ته پکې ځان له لوښې پروت دی هغې کې سګرټ کېښود. خدای پاکه دا د بیت المقدس امام او دغه مؤذن وی په 3 کسان د سار مونځ وکړو. وی لاړم هوټل ته وی بیره راله ناشته راوړه. وی بیره ما نه تپوس کوي هوټل والا وی ما ته وی چې یهودي خو نه بیره ما ته وی ما وی که نه ما خو خبره خلاصه شو که ویم چې یما خو ګناهګارېږم. نو ما وی چې لکه تا په څو پیژندم چې د یهودي ما. نو ما ته وی چې د یهودو هم غټې غټې ګیرې دي او ستا هم ګیره ده. نو ما چې خدای د دې وطن نه مې وباسه د خدای قهر را روان دی الله ما ته وباسه. واقعي اقصې وشوه که نه هغه بیت المقدس یهودو لاس له لاړه که نه لاړ د یهودو. اوس موږ چغې او دعاګانې کوو خدای بیت المقدس آزاد یا خدای لکه سوچ چکې چې د کم سبب د وجې نه تاله تللی دی هغه سبب ختم کا. یو مثال در کوم فی کې چې سپی پریوزي دا اوبه پلیتې شوې دا اوبه چې پاکې په سبا پاکېږي که ته دا وی چې دعاګانې کوم چې خدای د اوبه پاکېږي او تهجد هم کې او چغې مې په دې پاکېږي نه پاکېږي. که دا وی چې بورقې ته وباسم او ډېرې بورقې م ته وباسم سپې نه وباسې په دې پاکېږي. یاره اوبو ته وباسم نو دا نورې به راشي ډېرې اوبه وباسم چې نورې اوبه را پیدا شي په دې پاکېږي. سبب به ترې لرکې هله به پاکېږي. سبب د پلیتۍ څه شی دی؟ سپی دی. سپی وباسه او چې کومې ګنده اوبه سپي سره ګندې شوي دی هغه ته لرې کا پاک به شي. نو موږ هغه سبب نه وباسو. اوس هم د فلسطین جینکۍ په پینټونو کې ګرځي. اوس هم هغه خلک په عیاشه کې مبتلا دي. اوس هم دغه خلکو یهودیان ښځې په نکاحانو کې پراته دي. دغه خلکو په نکاح کې اوس هم یهودیان دي. یهودان ښځې په نکاح کې دي. دغه یاسر عرفات چې مخکې مړ شو او خلکو به لوی مجاهد ورته وي د هغه ښځه یهودانه وه. ښځه یهودانه وه. نو کم سبب د وجې د خدای قهر چې په موږ را روان دی هغه سپې نه وباسو سبب نه لري که چغې وو. عراق ته وګورئ څونه غم او قهر پرې راغی. ولې پرې دا دومره قهر او غضب د خدای راغی؟ مونږ خفه یو. مونږ په فلسطین اوس هم خفه یو چې مسلمان یې خفه کېږي به. مونږ د بیت المقدس په تلو اوس هم خفه یو دعاګانې به کوو چې خدای دا اسباب ته لرې کړي او دا آزاد کړي. په عراق مونږ اوس هم خفه یو چې دا کوم ظلمونه پکې وشو کېږي پکې لیکن ظلمونه څونه کېدل. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي. د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قبر ته خلک داسې په سجدو پراتی لکه بیت الله مخې ته چې خلک په سجدو پراتی. نو ګوره دا خو به داسې به نه کې که نه. اوس څونه ګناهونه مونږ کوو. بربند فلمونه په دې موبایل کې خلک ځان سره ساتي خفه کېږي. ما انټرنیټ دی په هغې د دنیا ګندونه خلک ګوري. د فحاشۍ اخبارونو رسالې مونږ هر وخت ځان سره په کور کې ساتو فحاشۍ ګورو. هلکان او جنکۍ په دغه غم کې ټول مبتلا دي. بربند فلمونه دي بربند فوټوان دي او په پینټونو کې د جنکو ګرځېدل دي. په نیکرونو په بنینونو کې په لاهور کې او په اسلام آباد کې او په کراچۍ کې جنکۍ ګرځي. کوله او مخ سره جنکۍ ګرځي. هلکان او جنکۍ مخلوط ګرځي. په مري کې او په دغه علاقو کې څونه فحاشۍ او ګندګیرۍ روانې دي. نو دا خو د خدای قهر او غضب دی که په مختلفو شکلونو کې را روان دی. او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی کله چې زما په امت کې فحاشي زیاته شي زما په امت کې وی د الله قهر او غضب به داسې په تیزۍ را رواني. یو غضب به راځي ختمیږي به نو بل به راځي. ابلا ختم نی چې بل به راځي. ابلا ختم نی چې بل به راځي. او مثال رسول الله مبارک دا تسبو د مزي ورکوي. دا تسبیح نه بلکې د ملغلرو د مزي. دا خو تسبیح دی د ملغلرو د مزي. وی چې دا تار وشلېږي. دا تار چې دلته وشلی ده نو دا دانې په تیزۍ کې لاندې روانې دي که نه دي؟ یو دانې پسې بله دانه بلې پسې بله دانه بلې پسې بله دانه بلې پسې بله دانه. وی د ملغلرې تار چې دا وشلېږي او هغه ملغلرې ځمکې ته په تیزۍ روانې وي یو پسې بله بلې پسې بله دقسې به د خدای عذابونه یو بل پسې په تیزۍ لاندې را روانې. ګراني شوه جي بجلی نشته ګرمي شوه جي
او دا ډینګي وارث دی او دا پینګي وارث دی او دا پلانکی وارث دی او دا دادی او دا هغه غم دی او دا سیلاب دی او دا زلزله دی او دا طوفان دی او دا دماکی دی او دا بدمنی دی او دا ټول زمونږ د خدای د لریوالي وجه ده، ټول د الله نه مونږ لري. یا ایها الذین آمنوا څومره په مینه راته الله لګیا دی، یا ایها الذین، اے د ایمان خاوندانو، څومره خشته لفظ دی دا او څومره د مینې لفظ دی. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مال ما درک، بچی ما درکړل، دا ګورې زما د یاد نه دی غافل نه کی. ومن یفعل ذلک، چې څوک داسې کار کوي، فاولئک هم الخاسرون، ما ته نقصان نشي رسول، زیان او تاوان خپل دی. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له قرینا، ما نه غافل شو نو بیا به زه څه کوم ورسره، زه به لرې شم، زما مدد به لرې، شیطان به ورسره ملګری کوم. ومن یکن الشیطان له قرینا، چې شیطان یې ملګری شو، ګورې خراب ملګری دی، دنه خراب ملګری بل نشته. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، زما نه غافل شو، دله سخت او خطرناک او تریخ ژوند دی، کله یو بیماری، کله بل بیماری، کله د بچی ټینشن، کله د مال ټینشن، کله د بل 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 هم وته پاره به کې وای. ونحشره یوم القیامة اعمى، قیامت پر ورځ په داستر ګړون پاسي. قال لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، زه خو دنیا کې روغ وم، دا نن ولې پیدا شم؟ وې زما آیاتونه درغلیو، اتت کا آیاتنا فنسیتها تا يرغل وكذلك اليوم تنسى، زمام یری. نورونو توبه وباسه الله ته، دوستانو ته مو چې الله ته توبه وباسه. غلطو مجلسونو کې مکه نه، هغه دوستان چې تا د الله د ذکر نه غافل کې، خراب دوست دی، هغه سره مکه نه، تعلقات ختم کا. دعوت الی الله چلاوا، دعوت الی الله چلاوا، تبلیغ الی الله چلاوا، خلق نیکی ته راو بلا، خلق د نیکانو مرګری کا، خلق خدای ته راو بلا، نیکانو خلقو سره ناسته پاستاو کا. دا د بچ کېدو لاره ده. علماء سره ناستاو کا، صلحاو سره ناستاو کا، مدرسو سره تعلق قائم کا، بچونه حافظان جوړ کا، بچونه عالمان جوړ کا، جماعتونو سره مددونه وکې، او خو مجلسونو کې کېنه، غلطو مجلسونو کې مکېنه. غلط مجلس ته توبه ته وباسا، الله به معافي کوي. و الا کدا سنی نو د خدای قهر او غضب چرته تل نه دی، او د دور دی، د زمانه ده. الله دې مو د خپل قهر غضبنا په امن او امان کې محفوظ وساتي. الله زمونږ وطن او د ټولو مسلمانانو ملکونه هغې زمونږ د ایمان او د نیکو اعمالو حفاظت وکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي، مونږ ګړی په ګړی الله ته خفه کړی، الله ته مونږ سره جوړه وکړه، او الله ته مونږ نه راضي شه، مونږ د غمونو، د فتنو، مصیبتونو، ټینشنونو، مخلوق د شر نه په امن او امان کې وساته. کوم مسلمانانو باندې چې د عذابونه په مختلفو شکلونو کې را روان دي، الله را توبې توفیق ولا ورکړه، توبې یې قبول کړه. د دې عذابونو نه ټول د مسلمانانو ملکونو الله په حفاظت کې وساته. بعضې ملګري دي، بیماران دي، هغې دپاره دعا وکړئ چې الله تعالی وله شفا ورکړي. څوک قرضداران یې الله د حلال